حتی چې ډېر وخت زه سره زه ویم دا الفاظ ما نن دي پکار چې استعمال یې کم، لیکن نن د دې ګناه خباثت هغه خلکو ته معلوم نه دی. دومره خلک زړور شوي دي چې حتی د رمضان نعوذ بالله تعالی من ذلک ډېر وخت زه سره ویم د رمضان المبارک عجیب روژه د هغې روژه ماتي په ټیم کې دعاګانې ډېرې ښې قبلېږي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د روژهدار دپاره یو دعا ده د روژه ماتولو په ټیم کې، په دغه ټیم کې دا دعا رد کېږي نه. لیکن داسې ظالمان شته دي په دې مسلمانانو کې، ځان پالي مسلمان لیبل لګولی دی هغه چې رمضان روژه ماتوي نعوذ بالله په لواطت باندې ماتوي. دا قوم دا د دې لایق نه دی چې په دې باندې ځمکه په اثر کړی شي. دا قوم د دې لایق نه دی چې په دې باندې کاڼي راورولی شي لکه څنګه چې د نوح علیه السلام په قوم راورولی شي دي. نن معاشره داسې حد ته ورسېدله چې ګناه خو دا بل حد ته بل طرف ته، لیکن زما د الله د دین استهزا پای کې کېږي، د هغې تمسخر کېږي. دغه شرم په چا کې خو نشته چې د الله نه وشرمېږي، لیکن د الله احکام ولې د هغې بېزتي کې ولې؟ دې وجه نه سزا وله په احادیثو کې ډېره سخته ذکر کړې شوې ده. قرآن کې د لوط علیه السلام چې قوم د هغې سزا یې ذکر کړې 3 قسمه سزاګانې. ګوره نور قومونه چې تاسو ګورئ هغې له چې کوم سزاګانې الله ورکړې قرآن کریم کې بت پرست خلک تېر شوی دی، مشرکین تېر شوي دي، حرام خوار تېر شوي دي د شعیب علیه السلام قوم. لیکن دومره خطرناکه سزا کم چې قوم لوط ته ورکړې شوې ده دا بل قوم ته نه ده ورکړې شوې. 3 قسمه سزاګانې پې الله نازل کړې. الله پې د بره نه کاڼي راورول، باران د کاڼو یې پې وکړو، جبریل پې هیبتناکه چغه واله، ځمکه یې پې الټه کړه. الله ورته دومره غصه دی، الله تې دومره خفه دی چې ځمکه هم پې الټه کوي. او د هغې نه یوه نښه پرېښودله بحر میت، بحر مردار چې ورته ویلی کېږي. اوس ژوندی سره حیوان هم پکې نشي پاتې کېدلی. د دومره منحوس عمل دی، دومره ګنده عمل دی چې ژوندی سره حیوان هم هلته نشي پاتې کېدلی د دې د هغه عذاب په نتیجه کې چې کوم عذاب دې ته میلاو شوی دی. دې وجه نه نبي صلی الله علیه وسلم داسې خلکو ته ډېر غصه دی. کم هلکان چې دا عمل کوي څه وایي دای په باره کې اقتلوا الفاعل والمفعول به، کم کس چې دا عمل کوي کم چا سره چې کېدلی شي وسم پې بر شو دواړه قتل کوي، دواړه مړه کوي. ورې